الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. عزتمندو منګه د سورۃ الصاد په آیات کې خبره کړې و چې سليمان عليه السلام ته الله والقينا على كرسي جسدا یو جسد ورکړه روح پکې نو اصل کې اشاره و دې خبره ته چې ستا په اولادو کې به یو کس داسې پیدا کیږي چې هغه به د روحانیت نه خالی وي یعنی دجال. عزتمندو په دنیا کې دا کوشش شروع ده چې څنګه روحانیت ختم شي. د کروڑونو انسانانو نه روحانیت اغستل شوی ده. روح د پاره کار نه کیږي. روح د انسانانو او روحانیت په انسانانو کې ختم شوی ده. علامہ اقبال پخوا ویلیو رہ گیا رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نو اقبال پخوا ویلیو چې د بلال رضی الله تعالی عنہ د اذان هغه رسم خو پاتې ده لیکن روح بلالی نه رہی. د بلال اذان کې چې کوم روحانیت او کوم درد او غم هغه شی نشته. فلسفه رہ گیا تلقین غزالی نه رہی. فلسفه خو پاتې ده منطق خو پاتې ده خو د غزالی رحمت الله علیه د هغه تلقین نشته چې هغه په کومه طریقه باندې فلسفه ویله. نو د دې وجه نه عزتمندو په دنیا کې اخلاق نشته روحانیت نشته. که په څه درجه کې روحانیت موجود هم وي په اعمالو کې هغه د نش په حساب باندې ده. په اعمالو کې روحانیت نشته، په اخلاقو کې روحانیت نشته، په معاملاتو کې روحانیت نشته، په تجارت کې روحانیت نشته او د ژوند په ټولو چارو کې روحانیت ختم شوی ده. او روحانیت دومره ضروری شی ده چې روحانیت انسان کې شرافت پیدا کوي. انسان کې روحانیت په وجه باندې انسان کې یو باطنی حس پیدا کیږي چې د هغې په وجه باندې د انسان سترګې په کنټرول کې کیږي، غوږونه په کنټرول کې کیږي، د انسان دا ژبه په کنټرول کې وي، ډېرې خبرې نه کوي. او دارنګې د انسان ټول حواس بیا صحیح استعمالیږي چې کله انسان کې سوي روحانیت موجود وي. د انسان دا خواهش بیا په غلطه طریقې سره نه استعمالیږي. دې وجه نه عزتمندو د دجال د فتنې دپاره ډېر مراحل او مدارج دي. تر ټولو خطرناک مرحله او دارنګې د دجال د راڅرګندېدو وخت به هغه وي چې بالکل روحانیت د خلکو نه ختم شي. د اکثریت خلکو نه روحانیت نور ختم شوی وي. مکتب کې به روحانیت نه وي، په پوهنتون کې به روحانیت نه وي، په مدرسه کې به روحانیت نه وي، په خانقاه کې به روحانیت نه وي، په تعلیمي نصابونو کې به روحانیت نه وي.